نوی مو ولیدل په زړو مو شکر وباسه. دا څه ریشخنده ملګرو، په افغان پارلمان کې ډېره سخته شخړه شوې ده چې ان د مرګ واخونه ورکړل شوي دي، خو دومره تورزانان هم نه دي چې سره وولي، یو دوه خو به کم شي. دا هغه خاین قشر دی ملګرو، که چیرې د دوی له کارونو خبر شئ نفرت به ترې وکړئ. ښځې ټولې یارانې کوي، نران یې ټوله ورځ پیسې جوموي، حقونه دي چې خوري، پروژې دي چې وړي. دوی ګرم نه دي، دوی راغلي د همدې لپاره. ګرم زه او ته یو ملګرو، په خپلو ګناهګارو سترګو ولیدل د پارلماني انتخاباتو په وخت کې هر کس خپله تذکره په 1000 افغانۍ خرڅه کړه. تو او خدای چې یوه تذکره په 1000 افغانۍ ورکوي، نو دا پیسې د خدای رضا لپاره دي؟ هرگز نه. اوس یې انجام دا ده چې وینوي زمونږ خلکو خاوره خرڅه کړه، زمونږ خلکو د اردو د ملت د بیت المال پیسې چور کړې. مونږ او تاسو خاینین یو چې داسې ظالمان، عیاش او جابره حکمرانان په مونږ او تاسو حکومت او حکمرانی کوي. دا ټول زمونږ د خپل لاسه خپله یې کوو. ملګرو، خبرې ډېرې دي، د سړي زړه درد وکړي چې ولې داسې روان دي، ولې نه پوهیږو. درنو ورونو او خویندو، راځئ چې ویډیو وګورو چې دا جنگ په څه شروع شو او چا وکړ او ولې یې وکړ. څه داسې مهمه خبره وه چې دوی پرې وجنګېدل. درنو لیدونکو او مینوالو، السلام علیکم، وخت مو په خیر. ولسي جرګې د مالیې وزارت سرپرست همایون قیومي د تیر کال په مالی بودیجه کې د میلیارډونو افغانیو د بې ځایه لګونې د تورنېدو له امله پرون چهارشنبې لیندۍ شلمه د ولسي جرګې استجوابیه ناستې ته بلل شوی و. د مالی وزارت سرپرست استجوابیه ناسته پر ځای پاتې شوه او د ولسي جرګې یو شمېر غړو د ماشومانو د ملاتړ قانون له تصویب سره د مخالفت له امله پر لفظي شخړه بوخت شول. له ماشومانو د ملاتړ قانون له ډېرو ستونزو او کشالو وروسته څخه ورځې وړاندې د ولسي جرګې له لوري تصویب شو. له ماشومانو د ملاتړ قانون له 18 کلنۍ کموره ماشومان وشمېرل شول، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړو د مخالفت له امله د وکیلانو ترمنځ نن په دې اړه لفظي شخړه رامنځته شوه. د دغه موضوع پر سر شخړه دومره سخته شوه چې امنیتي ځواکونو د ولسي جرګې تالار ته دننه شول. د ولسي جرګې یو شمېر غړي د مالی وزارت سرپرست همایون قیومي د نن ورځې استجوابیې ناستې بې پایلې پای ته رسېدل د پوښتنې وړ بولي، په داسې حال کې چې د روان مالي کال پای ته رسېده ته 10 ورځې وخت پاتې دی. د مالیې وزارت سرپرست همایون قیومي پر دغه وزارت د لګول شویو تورونو له امله څو ورځې وړاندې هم د ولسي جرګې له لوري استجواب شوی و، خو قیومي د ولسي جرګې له استجوابیه ناستې په شا شوی و. له نږدې یو میاشت راهیسې د مالی وزارت سرپرست همایون قیومي د ولسي جرګې استجوابیه ناستې ته بلل کېږي، خو کله د نه چمتووالي یا هم له هېواده د بهر سفرونو په پلمو له استجوابیه ناستې ځان خلاصوي. خو تیره چهارشنبه لیندۍ شلمه د ولسي جرګې د یو شمېر غړو ترمنځ د لفظي شخړو له امله د قیومي استجوابیه ناستې یو ځل بیا پاتې شوه. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان په پارلمان کې شخړه کېږي، بلکې له دې وړاندې هم په لسګونه ځله د وکیلانو ترمنځ د جنجالي بحثونو کولو له امله او د مهمو ملي موضوعاتو په څېړلو کې د نظر اختلافاتو له امله بحث په شخړو باندې بدلیږي. خلک هم ناهیلي دي چې د ولس استازو ورځني مهم ملي مسایل پرېښي دي او له یو بل سره په شخړو بوخت دي. دوی له یادو وکیلانو غوښتي دي چې د بحثونو ترڅنګ دي د ولس کارونه هم په چټکۍ سره مخ ته بوځي. دا ماشومان دي په دې نه پوهیږي چې څه وکړو، بې علمه بې فرهنګه خلک دي. درنو لیدونکو، که چیرې غواړئ چې هره ورځ تازه، مهم او لنډ خبرونه واورئ، نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ، ترڅو زموږ هر نوی ویډیو تر ټولو تر تاسو ژر تر ژره در ورسیږي او ځان مو له مهمو او خطرناکو پیښو ژر تر ژره خبر کړئ.